د پنجابي پوځ لخوا د علي وزیر نیونه او غبرګونونه. آیا پوځ د پی ټی آی وروسته د پی ټی ایم ځپلو ته ملا تړلي؟ جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. پاکستاني ځواکونو د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی علي وزیر نیولی. پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پی ټی ایم غړی وایي چې امنیتي ځواکونو د دغه غورځنګ یو مخکښ مشر او د قومي اسمبلۍ غړی علي وزیر نیولی. د پی ټی ایم د مشر منظور پښتین یو نږدې ملګري ادریس پښتین پر خپل ټویټر لیکلي چې د علي وزیر د 2023 کال د بودیجې په تړاو جلسې ته روانو چې له شمالي وزیرستانه وتښتول شو. هغه زیاته کړې چې امنیتي ځواکونو نوموړی د سپلګۍ پوځي چونې ته لیږدولی دی. یادونې ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو له نږدې 3 اونۍ راهیسې د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې د خپلو نیول شوو ملګرو عبدالرحمن زکیم وزیر او جلال وزیر د نیول کېدو غبرګونکي پرلط پیل کړی دی. د پی ټی ایم یو شمېر غړو له تېرې ورځې پر خپلو خواله رسنۍ لیکلي چې امنیتي ادارو یې د پرلط د دوام په صورت کې د مشرانو د نیولو ګواښ کړی دی. وړانګه لوڼۍ لیکلي: دا وطن زموږ دی، موږ د دې وطن مالکان یو. دلته زموږ د ژوند د بقا سوال دی، دلته زموږ د خپل اختیار سوال دی. موږ په هر قیمت د خپل ژوند ضمانت غواړو او د خپل اختیار خبره به کوو او دا زموږ بشري او آئیني حق دی. 2.5 کاله جیل وروسته هم د دې ریاست زړه سوړ نه شو او نن بیا علي وزیر په شمالي وزیرستان کې کلابند کړی دی. دا غیر آئیني غیر انساني کړنې د دې ریاست ورځنۍ دنده ګرځېدلې ده. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.